السلام علیکم. زه خپل ټولو مشرانو کشرانو پښتنو ته سلامونه کوم او خبرې چې دي نو ډېر زیاتول نه غواړو ځکه چې زموږ سره ډېر خواږه مشران ولاړ دي. موږ غواړو چې زموږ مشران خبرې وکړي. موږ ماشاءالله د موجوده نننی چې کوم پروګرام و زموږ د دې ورور د په کلي کې زما په خوا کې چې ولاړ دی کومه زموږ ورور چې د باجوړ له سیمې سره تعلق ساتي چې 14 کورونه و هغو ته اوبه نه وي یو جومات او ماشاءالله هغې له موږ ویډیو وکړو زموږ د ملګرو په ذریعه باندې چې یو تن الله راوچت کړو او کویه سر ته ورسېد صدر صاحب ماشاءالله تاسو زموږ د نور کوم ملګري چې دي تاسو چې پښتنو ته څه وایئ په دې موضوع په دې باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د دې ډیرې والا د دې شکریا ادا کوم. بیا کم کار چې شوی کار خیر نو هغه که سید ولی شاه وایي ستاسو په ترو شوی دی ستاسو په ویډیو شوی دی ستاسو په وساطت شوی دی او چام چې کړی دی نو الله تعالی دې هغې له او تاسو ټولو له چا چې په دې کار خیر کې ستړی کړي چا پکې ویډیو کړي چا پکې ټیم تیر کړی او چا پکې خپل قیمتي وخت دلته ایستی دی نو ټولو کوم ځای کې شوی دا پروف دغه باجوړ کې شوی دی نو الله تعالی دې وکړي چې دغه شان موږ نور هم کار خیر کارونه وکړو انشاءالله او چاته پیدا ورسو د تعصب او د نورو خبرو نظام سیټ کړو انشاءالله او د خپل پښتون او د انسانیت په خراب شو. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو د کم چې د ډیرې د مرګي د دې شکریا ادا کوم بیا د خپلو ګرام ورور سید ولی شاه شکریا ادا کوم فضل الله مامون صاحب دی اختر محمد تاجد دی کینګ خان دی ګجر یوت فورم صدر د عمران خان د دوی ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې زموږ سره راغله دلته دې ځای ته او د سید ولی شاه شکریا ډېره ځکه ادا کوو او د هغه ورور شکریا به ادا کړو چې چا د سید ولی شاه په اواز باندې اواز جوړ شو او د دې ارنګ د دې مسلمانانو دپاره د پاکو څښلو اوبو یو انتظام وکړو. الله تعالی نه به دا دعا کوو چې الله تعالی دې د هغه ورور کم چې د سید ولی شاه اواز ساز شوی د سید ولی شاه مټې سازي شوي دي الله تعالی دې هم هغه کس ته دې سزای خیر ورکړي او الله تعالی دې په هغه سخت ځای کې دا په کار کړي او موږ به دا دعا کوو د سید ولی شاه اواز دې نور خلک هم جوړ شي نور چې کوم زموږ علاقې دي که دا په اپر دیر کې دي که دا په لویر دیر کې دي که په باجوړ کې دي چې چېرته هم ضرورتونه انشاءالله سید ولی شاه ورور به ور اواز اوچتوي او چې څوک هم پیسو والا سرمایه‌داري هغوی د خلکو کاري خیر دپاره خپلې پیسې د په کاري خیر باندې استعمال کړي او ثوابداري اندازې کړي. جزاک الله.